بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من اللسان يفقه قولي. ربي يسر لي ولا تعسر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمدلله چې مونږ ته یې دا لوی نعمت راکړ چې د قرآن کریم زده کړه وکړو او د هغه معنا درک کړو. قرآن کریم د روښنايي سرچینه ده، زموږ د ژوند لارښود دی، او که مونږ یې په اخلاص سره زده کړو نو زموږ دنیا او آخرت به روښانه شي. په دې درسونو کې به د قرآن آیتونه، د هغوی تفسیر او د هغوی عملي تطبیق ته توجه وکړو، ترڅو د الله ج پیغام ښه درک کړو او په خپل ژوند کې یې عملي کړو. د دې روحاني سفر لپاره اخلاص، صبر او ژمنتیا ضروري دي. که کومه پوښتنه وي، مهرباني وکړئ شریک یې کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة فاتحه. سوره فاتحه یوه مدني سوره ده چې په مدینه کې نازل شوې ده، خو بعضې علما وایي چې دا مکي ده ځکه چې په مکه کې نازل شوې ده، او بعضې نور علما وایي چې دا هم مکي او هم مدني ده، چې هم په مدینه او هم په مکه کې نازل شوې ده. د سورة فاتحې نومونه. سورة فاتحه زیات نومونه لري، خو مشهوره د هغه 15 دانې دي. اول فاتحه یعنې د قرآن کریم شروع په سورة فاتحه شوی ده. دوم سبع مثاني چې د دې سورې آیتونه قرآن کریم کې 7 باره ذکر شوي دي. او دریم شافیه چې دا سوره د شفا په خاطر ده. څلورم کافیه یعنې د قرآن کریم ټوله خلاصه په سورة فاتحه کې ذکر شوی ده. او پنځم ام الکتاب یعنې د کتاب مور. بسم الله. شروع کوم په نامه د الله رحمان چې ډېر مهربان، رحیم رحم کوونکی ده. دلته د الله ج 3 نومونه ذکر شوي دي. اول الله، دویم رحمان، دریم رحیم. الله د الله ج خاص نوم ده چې څوک نشي کولی دا نوم په بل چا کیږدي. او رحمان او رحیم هم د الله ج نومونه دي، او دغه کې صيغه مبالغه ده، یعنې یو چیز کې صفت زیات وي هغه ته صيغه مبالغه ویل کیږي. او له رحمان نه رحیم صيغه مبالغه زیاته ده، ځکه چې رحمان عامه صيغه ده او رحیم خاصه صيغه ده. د الله ج مهرباني په ټولو مخلوقاتو ده، او رحم فقط په مسلمانانو ده. الحمدلله ټول ثنا او صفات د الله جل لپاره ده. رب العالمین چې پروردګار د ټولو عالمیانو ده. ثنا او صفات په 2 قسمه ده، اول مستقیم، دوم غیر مستقیم. مستقیم یعنې موږ د الله ج صفات په مستقیم توګه سره کوو، یعنې وایو چې الله ج څومره علیم، قادر، څومره غفور ده. او دویم قسم صفات یعنې غیر مستقیم چې موږ د الله ج صفات په یو چی واسطه باندې کوو، چې وایو الله ج د ځمکه څومره ښه پیدا کړې ده، د اسمان، د ونه ده، یعنې د مخلوقات یې څومره ښه پیدا کړي دي. داسې غیر مستقیم صفات کول. رب العالمین چې پروردګار د ټولو عالمیان ده. علما ویلي چې الله ج بغیر د انسانانو، حیواناتو او کائناتو نه پرته او 1000 مخلوقات نور هم پیدا کړي دي. الرحمن چې ډېر مهربان، رحیم رحم کوونکی ده. مالک باچا، یوم الدین د ورځ د آخرت ده. دلته ولې فقط د آخرت ورځ ذکر شوې ده؟ الله ج خو اوس هم د ټولو عالمیانو باچا ده، ځکه چې قیامت په ورځ نور هیڅ باچاګان به نه وي لکه اوس، یعنې دغه دنیا کې هر یو دولت ځان ته باچا لري، خو قیامت په ورځ به داسې باچاګان موجود نه وي. ایاک نعبد خاص ستا عبادت کوو مونږه، و ایاک نستعین او خاص له تا نه کومک غواړو مونږه. عبادت په لغت کې عاجزي ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې مخصوصې طریقې لري چې د قرآن کریم او احادیثو نه نقل شوي دي. و ایاک نستعین او خاص د الله ج څخه کومک غواړو. یعنې څوک چې زیارتو ته ځي دغه شرک ده، یعنې زیارتونه کومک غواړي، دا مکمل شرک ده. کومک فقط الله ج نه غوښتل کیږي، او د الله عبادت فقط الله ج ته کیږي، یعنې د عبادت لایق فقط الله ده، بل څوک نه دی.
اهدنا هدایت کړه مونږه صراطه په لاره مستقیم نیکه. هدایت په لغت کې رهنمایي ته ویل کیږي او په اصطلاح کې یو خیر کار ته رهنمایي کول هغه ته هدایت ویل کیږي. هدایت په دوه قسمه ده، اول عام هدایت، دوم خاص هدایت. عام هدایت چې الله جل جلاله ټولو انسانانو ته ورکړی ده چې عقل ده، او دوم هدایت هغه خاص هدایت ده چې یو څوک ښه نیک عمل وکړي د هغه نیک عمل په واسطه دغه خاص هدایت ته رسیږي. صراط المستقیم نیکه لاره، یعنې نیکه لاره هغه لاره ده چې په ده کې هېڅ نوع کږي څه نسته، یعنې د اسلام د دین لاره ده. اسلام دین داسې مستقیمه لاره ده چې ده کې هېڅ کږي نسته. صراط الذین لاره د هغه کسانو چې انعمت انعام کړی ده ته علیهم پر هغوی د باندې، غیر المغضوب نه لاره د غضب کوونکي، علیهم غضب شوی، علیهم پر هغوی د باندې، ولا الضالین او نه لاره د ګمراهانو. انعام چې ده په څلور ډلو شوی، اول انبیا، دوم شهدا، دریم صالحین، څلورم صادقین، یعنې دغه څلور ګروه باندې انعام شوی ده. مغضوب څخه مراد یهودیان دي چې علم یې لوږدو خو هغه باندې عمل نه کوو، او ضالین څخه مراد نصارا دي چې نه یې علم کوو او نه یې عمل کوو. او دغه سورت فاتحه کې چې ده د اولنی آیت نه تر څلورم آیت پورې د الله جل جلاله صفات ذکر شوی ده، او څلورم آیت نه تر اووم آیت پورې یعنې مونږ چې هغه کومکونه الله جل جلاله نه غوښتي دي هغه ذکر شوی ده. یعنې مونږ چې هر وخت لمونځ کوو، لمونځ کې مونږ همدغه کومکونه له الله نه غواړو چې ای الله جل جلاله مونږ فقط د ستا عبادت کوو، د بل څه عبادت نه کوو، او فقط مونږ له تا نه کومک غواړو، او مونږ د هغه کسانو په لاره هدایت که چې تا په هغو باندې انعام کړی ده، نه د هغه کسانو لاره چې ته ورباندې غضب شوی یې. دا درسونه د قرآن کریم د زده کړې لپاره یو کوچنی ګام دی، مګر که موږ اخلاص، صبر او دوام ولرو نو انشاءالله لوی برکتونه به ترلاسه کړو. د قرآن کریم پوهه یوازې د لوستلو لپاره نه بلکې د عمل لپاره ده. نو راځئ چې هڅه وکړو د هغه احکام زده کړو او په خپل ورځني ژوند کې یې تطبیق کړو. الله جل جلاله دې موږ ته د فهم، عمل او اخلاص توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین.